نن به تاسو د لیبیا د اوږدمهاله واکمن معمر قذافي د ژوند په اړه معلومات درکو. قذافي د نړۍ په سیاست کې یو داسې څهره چې د خلکو په ذهنونو کې ژور اثرات پرېښودل. د یو عادي کورنۍ نه د نړۍ تر سیاسته او د سیاست نه د یو جګړې تر مرکزه سفر څنګه وکړو. د هغه واکمنۍ ولې جنجالي وه او په آخر کې ولې ووژل شو. د دې ویډیو په پای کې به دا ټول تاسو ته معلوم شي. ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل انسان او علم سبسکرایب کړئ. معمر قذافي چې اصل نوم یې معمر محمد ابو مینار القذافي و، ژبه یې عربي وه او زیږېدنه یې په 1940 کال کې قصر ابوبادي لیبیا کې زیږېدلی و. یو میرمن یې صفیه پرکاش نومېده. اولادونه یې سعد قذافي، سیف الاسلام قذافي، حنبال معمر قذافي، معتصم قذافي، سیف العرب قذافي، خمیس قذافي، محمد قذافي، عائشه قذافي نومېدل او مرګ یې د 2019 کال د اکتوبر په 20 نیټه په 88 یا 89 کلنۍ کې په سیرت کې وژل شو. د مرګ لامل یې ویل ټکول او په ډزو ویشتل وو. د ښخولو ځای د لیبیا صحرا ده. د ګوند نوم یې د لیبیا عرب سوشلیست یونین ګوند وو. کار او مسلک یې سیاستوال، لیکوال او پوځي افسر وو. معمر قذافي په 1940 کال کې د جولای په 9 نیټه د لیبیا د سیرت په یو کلي قصر ابوالبادي کې زیږېدلی وو. هغه په یو غریبي کورنۍ کې زیږېدلی وو. کورنۍ یې د ځمکې په کرلو او د څارویو په پالنه کې بوخت وه. قذافي د خپل کلي په یو ښوونځي کې تر 1918 کاله پورې زده کړې وکړې او په ښوونځي کې یو ښه زده کوونکی و. خو په همدې وخت کې چې کله هغه زده کړې کولې، له خپلو ملګرو سره یو ځای د انقلاب غورځنګ بنسټ کېښود. که سم هغه وخت یې په خپله د دې غورځنګ د بشپړ اهمیت احساس نه درلود. خو وروسته قذافي د دې سیاسي فعالیتونو له امله د ښوونځي نه وشړل شو. په وخت تېرېدو سره قذافي د مشهوره مصري ولسمشر جمال عبدالناصر نه ډېر اغېزمن شو. په 1963 کال کې هغه پوځي پوهنتون ته داخل شو او په 1965 کال کې تر فارغه شو. بیا یې وروسته بخت داسې کار وکړو چې د انګلستان په ساندرست نامه پوهنتون کې یې د شاهي پوځي زده کړې وکړې او په خپل پوهه کې نور زیاتوالی راوستو. د شاهي پوځي زده کړو وروسته لیبیا ته راستون شو او په 1990 کال کې معمر قذافي د ځینو نور پوځي ملګرو سره یو ځای د پاچا ادریس السنوسي په ضد کودتا وکړه. کله چې دا کودتا کامیاب شوه، نو معمر قذافي د لیبیا پلازمینه طرابلس کې جمهوریت اعلان کړ او په 20 کلنۍ کې د لیبیا واک په خپل لاس کې واخیست. په 1970 کال کې هغه امریکا او انګلیس چارواکو سره خبرې وکړې چې په پایله کې د بنغازي نه د انګلیس پوځي اډې وایستل شوې او 3 میاشتې وروسته د امریکا هوایي پوځي اډې هم له سیمې وباسلې. معمر قذافي په لیبیا کې د یو نوي سیاسي فلسفې بنیاد کېښود چې درېیمه نړیواله تیوري ګڼل کېده. ترکیب یې د سوسیالیزم، عرب ناسوسیالیزم او اسلام نه جوړ و. قذافي د ځان لپاره د عرب رهبر انقلاب نوم وټاکو او ځان یې د دیکتاتور انقلاب په توګه اعلان کړو. دا رقم قذافي د لیبیا ټوله واک په خپل لاس کې واخیست او خپل مخالفین په بیرحمي سره وځپل. په 1970 کال کې قذافي د عرب ټولنې بنسټ کېښود او د لیبیا رسمي نوم یې وربدل کړو. هغه د تیلو د پیسو په مرسته د لیبیا اقتصادي وضعیت ښه کړو او ورسره یې ښوونځي، روغتونونه او زیربناویانې جوړې کړې او د هغه ستر سیند پروژه هم پیل کړه چې هدف یې د لیبیا دښتو او سیمو ته د څښاک پاکې اوبه رسول و. معمر قذافي د خپل ځان لپاره یو ډېر هوښیار انسان و. هغه د خپل خوندیتوب لپاره خاص باډیګارډان درلودل چې زیاتره یې ځانګړې نجونې وې. دا نجونې د هغه شخصي ساتنې لپاره وې او په ځانګړې توګه یې د هغه نږدې امنیت ته پاملرنه کوله. دا نجونې معمولي ځوانې او تکړه ښځې وې چې په ځانګړو روزنو او ترتیبونو یې د قذافي دفاع کوله او په هر ځای کې به ورسره پاتې کېدې، که هغه به رسمي غونډې، کور یا بهرني سفرونه ول. دا نجونې د هغه د ژوند او امنیت لپاره په سختو شرایطو کې حاضرې وې او د قذافي د امنیت او ساتنې یو مهمه برخه وې. ځینې راپورونه وایي چې دغه باډیګارډ نجونو د هغه په ځینو شخصي چارو کې هم مرسته کوله. دا ځانګړتیاوې ښیي چې قذافي څومره خپل ځان ته د خطرو د مخنیوي لپاره ځانګړي او بېساري تدابیر نیولي وو. قذافي د افریقا او عرب نړۍ یو اتحاد غږ پورته کړو، خو په نړیوالو کې یې ځان له امریکا او لویدیځ سره په ټکر کې واچو. په 1980 کال کې امریکا په قذافي باندې تور ولګاو چې د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او د هغوی سره مرسته کوي، چې له همدې امله د امریکا پوځ د لیبیا سیرت خلیج ته ورننوتل او د لیبیا د پوځ سره یې جګړه وکړه چې د لیبیا پوځ له سخت مقاومت وروسته شاته شول. د امریکا له نظره قذافي د نړۍ لپاره یو لوی تاوان و او په 1980 کال کې امریکایي الوتکو د معمر قذافي په رسمي دفتر باندې برید وکړو. په دغه برید کې د معمر قذافي بخت کار وکړو او روغ ترې وتلی و. د دغه برید وروسته د امریکا او لیبیا ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې شوې
په 1988 کال کې یو الوتکه چې د امریکایي هوایي شرکت پورې اړه درلوده د سکاټلند په لاګرافي سیمه کې ولوېده چې په دې پیښه کې تقریبا 250 مسافره او د سیمې 11 کسان وژل شول چې وروسته بیا امریکا او انګلستان په لیبیا باندې دا تور ولګاو چې د دې الوتکې په نسکورولو کې د لیبیا استخباراتي ډلې لاس درلود او په 1992 کال کې امریکا په لیبیا باندې بندیزونه ولګول چې وروسته بیا لیبیا په 2003 کال کې دې ستونزو ته د حل لار وموندله او 2 کسان محکمې ته وسپارل چې یو عبدالباسط المقرهي او دویم علامین فهیمي وو دا دواړه د سکاټلند سترې محکمې ته تسلیم کړل محکمې عبدالباسط القمرهي په عمر بند محکوم کو او علامین فهیمي بې ګناه وبلل شو او خوش کړل شو د 2003 کال د سپټمبر په 12مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پریکړه وکړه چې په لیبیا باندې هغه لګول شوي بندیزونه لرې کړل شي چې د 20 پیړۍ په 8مه لسیزه کې په طرابلس باندې لګول شوي وو خو دا پریکړه کول دومره اسانه نه وو امریکا او فرانس هڅه کوله چې دې پریکړې ته خنډونه جوړ کړي او د دې غوښتنه دا و چې طرابلس باید د هغې الوتکې د پیښې قربانیو ته تاوان ورکړي چې پکې 200 نفر مړه شوي وو لیبیا اخر ومنله چې د دې پیښې تاوان به ورکوي په لیبیا باندې یو تور دا هم وو چې ویجاړونکي وسلې جوړوي د دې تور د ختمولو لپاره د لندن د پامال په سیمه کې د انګلستان 4 چارواکو له خپلو لیبیایي سیالانو سره ولیدل په دې غونډه کې دا خبره باوري شوه چې لیبیا به له دې وروسته د پراخو ویجاړونکو وسلو نه جوړونې ته ژمن وي دې خبرو شاوخوا 6 ساعت دوام وکړو په همدې ورځو کې قذافي هم نړۍ ته اعلان وکړو چې طرابلس د پراخو ویجاړونکو وسلو یو ډول هم نه لري او له CNN سره په یو مرکه کې ویل چې تاسو کولی شئ په خپل راشي وګورئ موږ هیڅ نه پټو یو څه موده وروسته د لاګرافي پیښې یو بندیال المقرهي چې عمربند ته محکوم شوی وو په ظاهره د سرطان ناروغۍ له امله وبخښل شو چې په اصل کې معمر قذافي د خپلو هڅو او ګواښنۍ له امله راخلاص کړی وو المقرهي لیبیا ته راستون شو او په لیبیا کې د غار کلی د وتل په توګه وشو چې دې کار د امریکا او متحدینو قهر نور راوپاروه په 2008 کال کې د معمر قذافي زوی معتصم او د هغه میرمن په سویس کې د هوټل د کارکوونکو سره د ناوړي چلن له امله د لنډ وخت لپاره توقیف شول چې د دې پیښې په خبرګون کې لیبیا په سویس باندې خپل تیل بند کړل او خپل پیسې له بانکونو راوېستلې په 2011 کال کې د عربي نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د انقلاب یو څپه راپورته شوه چې دغه انقلاب ته د عرب پسرلي نوم ورکړل شو په دغه نومول شوي انقلاب کې عرب ولس د خپلو دیکتاتورانو ظالمانو او دغه حاکمانو په ضد ودرېدل چې له لسیزو راهیسې په واک باندې ناست ول په لیبیا کې تقریبا 2 کاله د عمر قذافي د دیکتاتوري یعنی واکمني روان ول دغه هیواد چې په هغه وخت کې شاوخوا 9 میلیونه خلک درلودل او په لږ نفوس لرونکو هیوادونو کې شمیرل کېدو د لیبیا ټولې رسنۍ د قذافي د سیاسي واک تر بشپړه ولکې لاندې وې او دا کار یې له لسیزو راهیسې روان کړی و په قذافي باندې د خپل مخالفینو په ضد زور کارول او د بشري حقونو د سرغړونې ګڼ شمېر تورونه لګېدلي وو د قذافي د سیاست د پردې شاته په لیبیا کې سیاسي فکر لرونکو خلکو ته هیڅ ونډه نه ورکول کېده او د لیبیا پولیسو او استخباراتي ادارو به آزاد فکر لرونکي د حکومت مخالف او حقیقت ویونکي خلک نیول ورکول او یا بیا په پټه توګه له منځه وړل یعنی خلکو ته هیڅ ډول دیموکراتیک حقونه نه ورکول کېدل د معمر قذافي او لیبیا په ضد یوه خبره هم جرم ګڼل کېده د ټولنیزو رسنیو راتګ وروسته دا لومړی ځل و چې یو سوزک د فیسبوک او ټویټر نه پیل شو یعنی د فیسبوک او ټویټر له لارې د لیبیا ځوانانو نه یوازې له یو بل سره په اړیکه کې ول بلکې د خپلو ظالم حکومت په ضد یې نړیواله پروپاګینډا هم کوله دا رقم د عرب پسرلي نامه انقلاب په ډیر زور کې شو او د شمالي افریقا په هیوادونو کې لیبیا تر ټولو مخکې شوه کله چې د عربي نړۍ په ځوانانو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې رایې ورکولو او د آزاد رسنیو مفکورې خپرې شوې نو لیبیایي ځوانانو دا نظریات ډیر خوښ کړل دا د دوی لپاره نوې خبرې وې ځکه چې دوی د 4 لسیزو راهیسې د قذافي د دیکتاتوري تر واک لاندې ژوند کړی وو او د لیبیا خلکو ته یو داسې فرصت ښکاره شو چې کېدای شي د یو نوي بدلون لپاره یې هڅې بریالی شي دوی د معمر قذافي د امیرانه حکومت په ضد له ټولنیزو رسنیو نه پیل وکړو او تر سړکونو پورې راورسېدل خو له دې ټولو سره دا هم یو حقیقت و چې قذافي په لیبیا کې یو ډول سیاسي ثبات ساتلی و لیبیا ویشل شوې نه وه او په هیواد کې د ژوند چارې په یوه بله توګه روانې وې په اصل کې د دې انقلاب یا بغاوت د پیلېدو لامل څه و د انقلاب په لیبیا کې هغه وخت زور واخیست چې کله یو وکیل فتح تربیل ونیول شو د وکیل فتح تربیل د لیبیا په تاریخ کې د بشري حقوقو یو ډیره مهمه قضیه روانه کړې وه اصلي کیسه دا و چې په 1990 کال کې د لیبیا په پلازمینه طرابلس کې
د ابو سلیم نامه زندان کې د حکومتي چارواکو لخوا 1213 بندیان وژل شول چې دا بندیان لا محاکمه شوي نه وو او د دوی قضیه لا نه پیل شوې. د دې لپاره شمېر لیبیایي وکیلانو د وژل شویو بندیانو د کورنیو د حقونو ترلاسه کول او قاتلانو ته د سزا ورکولو لپاره مبارزه پیل کړه او د عدالت دروازې ته ورغلل چې تر څو دغه کورنۍ لپاره انصاف ترلاسه کړي چې په زندان کې وژل شوي وو. د هغو وژل شوي کورنۍ او د ډیرو وکیلانو کورونه د لیبیا په ساحلي ښار بنغازي کې ول او وکیل فتح تربیل د دغه ټولو وژل شویو کسانو استازیتوب کوو. فتح تربیل د دوی قضیه په مخ بیوله او د دوی د حقونو دفاع کوله. دا وکیل په لیبیا کې د نوم په توګه پیژندل کېدو او د وژل شویو کسانو لپاره مبارزه کوله او د دې وکیلانو او دغه وژل شویو کسانو د کورنیو غږونه پورته کول. د اوږدې قانوني مبارزې وروسته هم د وژل شویو کسانو کورنیو ته انصاف ورونه رسید او د 2019 کال د فروری په 15 نیټه وکیل فتح تربیل د حکومتي چارواکو لخوا ونیول شو. د هغه د نیول کېدو په خبرګون کې په بنغازي کې د وژل شویو بندیانو کورنۍ او ښځې راووتې او د وکیل فتح تربیل د خلاصولو لپاره احتجاجونه پیل کړل. په بنغازي کې په سړکونو باندې د وژل شویو بندیانو انځورونه د مظاهرینو په لاسونو کې راووتل چې وروسته بیا نور عام خلک او خاص کر ځوانان هم د دې مظاهرو سره یوځای شول. هغه ځوانان او خلک چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د بدلون خبرې کولې. دا تحریک د وکیل د نیول کېدو او د بندیانو د وژل کېدو له امله زور واخیست او ورو ورو یې د انقلاب په بڼه وده وکړه او د لیبیا بنغازي ښار د دې تحریک مرکز وګرځید. دا رقم د دې تحریک احتجاج په انقلاب بدل شو او وروسته د کلونو راټوله شوې غوسه په بغاوت واوښته. دې مظاهرینو د معمر قذافي په ضد دغه د سیاسي مخالفینو سره لاسونه یو کړل. د قذافي سیاسي مخالفینو مظاهرینو ته وسلې ورکړې او دوی د بنغازي په پوځي بیرکونو باندې بریدونه پیل کړل. دې باغیانو به چې د پولیسو پوستې او پوځي بیرکونه نیول نو د هغوی وسلې به بیرته د هغوی په ضد کارولې. یعنې اوس یوازې مخالفین نه بلکې د مظاهرینو یوه لویه برخه هم وسلوال شوې وه. دې باغیانو او مخالفینو چې کومې وسلې د قذافي د حکومت نه لاسته راوړې وې د هغو وسلو په مرسته لومړی په بنغازي کې خپل واک ټینګ کړو او د نیشنل انټرنیشنل کانسل په نوم یې خپل یو جلا حکومت جوړ کړو. په همدې وخت کې معمر قذافي هم له طرابلس نه دا ټول حالات څارل. قذافي د دې باغیانو په وړاندې ډیر ځواک درلود چې تقریبا 50,000 پوځیان، له 2000 نه زیات ټانګونه، 15 جنگي هلیکاپټرونه او له 200 نه ډیر جګړیزې الوتکې درلودې او دا ټول ځواک او وسلې په بشپړ ډول د معمر قذافي تر واک لاندې وې او په بدل کې له باغیانو سره دومره مهمات نه ول چې د معمر قذافي د ځواکونو مقابله یې کړې وای. دې باغیانو د بنغازي د نیولو وروسته د لیبیا پلازمینې طرابلس په لور پرمختګ پیل کړو چې تر څو طرابلس هم له خپلې ولکې لاندې راولي. خو د معمر قذافي ځواکونو په لاره کې سخت ځواب ورکړو او ځینې باغیان یې ووژل او ځینې یې ونیول او هغه پاتې باغیان دې تړ شول چې بیرته بنغازي ته ستانه شي. وروسته معمر قذافي د دې بغاوت د بشپړ له منځه وړلو لپاره د یو لوی شمېر ځواکونو په مرسته د بنغازي په ښار برید کوو چې تر څو باغیان په بشپړ ډول له منځه یوسي. د قذافي د دې پریکړې سره دا امکان پیدا شو چې د باغیانو هغه ملاتړي چې وسلوال نه دي او یوازې غږ پورته کوي چې دا څنې هغه له منځه ورسره یوسي. د معمر قذافي ځواکونو دې کار ته بشپړ توان او سابقه لرله. اوس د دې باغیانو او د بنغازي د مظاهرینو لپاره یوازینۍ لاره دا و چې د بهرني او ځواکمن هیواد نه مرسته ترلاسه کړي، یو ژوندی کرښه چې د قذافي په ضد یې مرسته وکړي. همدا هغه وخت چې امریکا، فرانس او برتانیا دې جګړې ته راولیدل او د دغه هیوادونو پاسو د 2019 کال د مارچ په 18 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوی پریکړه منظور کړه چې په لیبیا کې د ملکي خلکو د ساتنې لپاره هر ممکن اقدام وشي. د همدغه پریکړې په اساس امریکا او دغه متحدینو په لیبیا کې د نو فلای زون اعلان وکړو. معنی دا شو چې لیبیا یو الوتکه هم نشو پاوه کولی که څه هغه د ځان د دفاع لپاره هم وي. دا کار دغه درې هیوادونو امریکا، فرانس او برتانیا د جنگي جیټونو او د هوایي وسلو په سیستم ممکن شو. په ښکاره خو امریکا، فرانس او برتانیا د لیبیا د عامو خلکو مرسته کوله. خو په اصل کې امریکا او دغه متحدینو د کلونو راهیسې د معمر قذافي د واک نسکورولو اراده درلوده او دا د دوی لپاره ډیر ښه چانس وو. او له دې پرته په نړیوالو رسنیو کې معمر قذافي د مجرم په توګه ښکاره کړو چې د 2019 کال د جولای په 20 نیټه د نړیوالو جزایي محکمې انټرنیشنل کرایم کورټ ICC لخوا په قذافي باندې د عامو خلکو د وژنې تور ولګول شو. په دې تور کې قذافي او دغه زوی سیف الاسلام او دغه وخت د استخباراتو مشر عبدالله سنوسی د نیولو حکم صدر شو. په قذافي باندې د دې تور لګېدو وروسته امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا د لیبیا هغه ټولې شتمنۍ ضبط شوې چې خالي په امریکا کې 40 میلیارډ ډالر شاوخوا ضبط شول.
دا یوازې د امریکا شتمنۍ وې او د نورو اروپایي هیوادونو شتمنۍ یې جلا وې چې د دې مالی بندیزونو او نړیوالو سازشونو له امله قذافي ډېر کمزوری شو. بالاخره د 2019 کال د اګست په میاشت کې باغیانو د ناټو پوځ په ملاتړ د لیبیا پلازمینه طرابلس ونیو او مومر قذافي له سخت فشار او خطرې وروسته دې ته اړ شو چې خپل پلرنی ښار سیرت ته لاړ شي. قذافي ځکه خپل پلرنی ښار سیرت ته لاړو چې هلته یې ډېر وفادار خلک درلودل. د طرابلس له سقوطېدو وروسته د مومر قذافي واکمني په لیبیا کې ختمه شوه. په لیبیا کې د قذافي د واکمني ختمېدو وروسته هم ناټو د هغه تعقیب پرې نه ښود او د سیرت په ښار کې د مومر قذافي په وفادارو ځواکونو باندې هوایي بریدونه کول. د سیرت ښار شاوخوا لارې باغیانو د ناټو په مرسته محاصره کړي وې او د هغوی د اجازې پرته هیڅوک هم نشو وتلی. د دې ټولو بندیزونو وروسته هم د 2019 کال د اکتوبر په 20 نیټه شاوخوا د 80 موټرو یو کاروان د سیرت ښار نه ووت چې په دې کاروان کې پخپله مومر قذافي او د هغه نږدې ملګري هم ول. دا کاروان د لویدیځ خواته په یو لار روان و چې یو امریکایي ډرون او یو فرانسوي جیټ الوتکې برید په وکړو چې په دې برید کې تقریبا 20 موټر ویجاړ شول او هغه پاتې نور موټران باغیان محاصره کړل او د دې دواړو په منځ کې یو سخته نښته پیل شوه. په همدې ډزو کې مومر قذافي او د هغه زوی د کاروان نه ځانونه خلاص کړل او سړک ته نږدې په یو کور کې پناه واخیسته. قذافي او د هغه نږدې کسان چې په هغه کور کې پټ شوي ول د هغه ځای نه هم راووتل او یو بل نږدې ځای ته لاړل چې هلته د اوبو غټ غټ پایپونه پراته ول او په هغه پایپو کې پټ شول، خو دلته ډېر وخت پټ پاتې نه شول او د باغیانو لاس ته ورغلل. باغیانو چې کله قذافي او د هغه زوی ونیو نو قذافي ورته وویل چې تاسو پوهیږئ چې غلط څه دي او سم څه دي او تاسو ولې داسې کوئ. خو باغیانو د مومر قذافي یوه خبره وانه اورېدل او همالته یې ووژو. وروسته بیا د قذافي جسد مصراتا ښار ته یوړل شو او هلته په یو یخ ذخیره جای یعنی کولډ سټوریج کې جسد کېښودل شو. د مومر قذافي جسد یو څو ورځې هغلته د خلکو د نندارې لپاره پروت و چې وروسته یې بیا یو نامعلومه جای یعنی سارا کې خاورو ته ورسپارل شو چې تر څو د هغه مزار جوړ نشي او څوک یې د یو اتل په توګه یاد نه کړي. د مومر قذافي له مرګ وروسته په لیبیا کې نه ختمېدونکې خانه جنګي شروع شوه او لیبیا په 2 حصو کې تقسیم کړه. دا د لیبیا واکمن مومر قذافي د ژوند په اړه معلومات ول. خپل نظر په کمنټ کې راکړئ، ویډیو در سره لایک کړئ او له خپل ملګرو سره یې شریکه کړئ او د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل انسان او علم سبسکرایب کړئ. در بلې تاریخي ویډیو پورې د الله په امان.